قدرمانو دوستانو ستړي مه شئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. په اوسنۍ حال کې چې د نړیوال اقتصاد خوځنده ځواک کمزوری دی، په ځینو سیمو کې شخړې او کشارې روانې دي او د تجارت ساتونکي غوښتنې څپه جګه ده. د نړیوال اقتصاد او تجارت پرمختګ له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د چین اړوندو ارګانونو د هیواد په دننه او بهر کې د سوداګریو د ګډ پرمختګ، په بندرونو کې د تجارتي چاپیریال د ښه والي او په ګمرکونو کې تصدیو ته د تصفیې د امتیازونو د برابرولو په شمول ډېر ټول شموله تدبیرونه نیولي دي او په دې مناسبت د چین بهرني تجارت د ثابت پرمختګ په حال کې دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم. اړوندې شمیرنې ښیي د 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې د چین او د کمربند او لارې د ګډې آبادۍ په پار د ملګرو هیوادونو ترمنځ د وارداتو او صادراتو اندازې د 2023 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې شپږ زیاتوالی ښودلی دی. په ورته وخت کې له دې جملې څخه د چین او د جنوب ختیځې اسیا هیوادونو د ټولنې د غړو ترمنځ د وارداتو او صادراتو د زیاتوالي اندول 8.6 سلنه وه او د چین او په لاتینی امریکا او افریقا کې د تازه سمسورو بازارونو ترمنځ یې د زیاتوالي اندولونه په جلا جلا توګه 7.9 سلنې او 4.8 سلنې ته رسیدلي دي. په ټولې نړۍ کې د سوداګريزو ملګرو زیاتوالی د چین د بهرني تجارت او د اړوندو تصدیو د ثابت پرمختګ لپاره ښه زمینه برابروي. په دې وروستیو مودو کې د رواندا شات، د یوګاندا سمندري خواړه، د چاد ممپلی او کنجد او داسې نور واره افریقایي تولیداتو چینی بازار ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړي او په دې رانه کې چینایان له لا زیاتو بهرنیو تولیداتو څخه ښه خوندونه اخیستلی شي. د چین د ګمرک د شمیرنې له مخې د 2024 کال په لومړیو 11 میاشتو کې له هغو لږو پرمختللو هیوادونو څخه د چین د وارداتو د زیاتوالي اندول 12.4 سلنې ته رسیدلی دی چې له چین سره یې رسمي اړیکې ټینګې کړي دي. تجارت د چین د ګمرکاتو عمومي ادارې د احصایې او تحلیل ریاست اړوند مسؤل خبر ورکړی چې د 2024 کال له دسمبر څخه چین د یادو لږو پرمختللو هیوادونو ټولو تولیداتو ته د صفر تعرفې امتیاز برابر کړی. دا به د چین لوی بازار ته د لا زیاتو هیوادونو د واره تولیداتو د ننوتلو او د مختلفو هیوادونو د ګډ پرمختګ د پیاوړتیا لپاره ښه فرصتونه برابر کړي. محترمو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.